الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم صدر جلسہ جمعیت من عوام نوجوانوں نے مشروں نے کشروں نے دادتو سے پدارا کثیر تعداد بند دلتا جمع کے دل دا یقیناً دے فخر ولا خبرادو و توستا مخ کے بیانینا وشوال دی خبره وکړله زه د توسه ډېر وخت نه وخله صرف یوه دوې خبرې کړل غوړه د موی عزت منې د ووټ شرعي حیثیت کله کله میشتوسه مخکې تقاریر کې خبرې وشوله چې میشتوس په قسمه قسمه حربې باندې دوکه شوي کلو چاڅه پراټ کا دوکاوه وا پکیم نوما بندو وا او پڅ نوما بندو میشتوستاوه دوکر کاوله ا کلا کلا دا وا چې ووټ دا چې پلون کیتا ورکه بیا ته جناتا درمه صوب دشي چې پلون کیتا ورکه دا بیا یتو دا بند گناشی دا خبره د معزت من نشتا ووټ دا د یغه چا حق جوړیږي چې د تو کاندیډیټ د تو حق دنیاوی حق دار وړلای شي کیزا اسمبلیلو آغا یوایست صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی آغا تو دا سے کاندیډیټ لاږي چا جګړه کړلای شي تو تا حق روڑلای شي او د تو لکه سرنګي او اسمبلی دا یوه مدرسه نه دو دا جماعت نه دی دا دغه خلک هغه حق چې د ده کیم دنیاوی حق دی او ورته باندې میشتوسه هغه خپل حق غوړي د ظالم نه او ځون خلاصولی حق دا غوړي د معزت منې یې میشتوس علي وزیر دا ګوشی د وزیر نه دی دا د پښتنې مشرون دي محسن دواړه منظور پښتین دا هغه خلک دی چې دی په پښتونه باندې چک دی والله که دی وټې تو نه غوړي او دی تو ته دا نه یایي چې زه ډنګه درته جوړه که زه تو ته ټوربل روړه زه تو ته ډګل روړه دا نه درته یایي دی د قوم پښتونه د رهایۍ د پورار پورته شوي دي نن په جلینا کې پروته دي